اقتصادي ناورین، نامعلوم برخلیک او ځینې نور عوامل د دې سبب شوي چې په ځوانانو کې د خفګان او ناهیلۍ یو ژور احساس راوپارېږي. تاسو مه خفه کیږئ، چون دا یو طبیعي حالت دی. که هر څوک له دې ستونزو سره مخ شي نو له ژور خفګان او ناهیلۍ څخه به کړېږي. بله د خوښۍ خبره دا ده چې د دې چارې د مهارولو تګلارې شته. روانپوهان د خفګان مهارولو لپاره بېلابېلې لارښوونې کوي چې تر ټولو مهم یې په دې ډول دی: ځان قانع کړئ. ارواپوهان تر هر څه وړاندې د دې وړاندیز کوي چې باید ځان پر دې قانع کړئ چې ستاسو خفګان تاسو ته هیڅ ډول ګټه نه رسوي، مګر برعکس له تاسو څخه د حالاتو د مهارولو وړتیا اخلي او انرژي مو له منځه وړي. که پر دې موضوع مو ځان قانع کړ نو له خفګان او ناهیلۍ څخه ووځئ. که 3 ورځې مسلسل حالاتو ته فکر وکړئ او زړه وخورئ آیا حالت به سم شي، ستونزه به حل شي، ځواب معلوم دی. په حالاتو کې به هیڅ تغییر رانشي، مګر برعکس تاسو حالت به لا بدتر شي. نو د لومړنۍ توصیې په توګه دا خبره ومنئ چې بې ځایه اندېښنې او فکرونه به نه کوئ. خپل زړه مه خورئ او مه خپله انرژي په دې توګه مصرفوئ. له یو چا سره وغږېږئ. د دویمې توصیې په توګه ویلی شو چې د خپل زړه خبرې له یو ښه ملګري او مشوره ورکوونکي سره شریکې کړئ. د دې کار ګټه دا ده چې ستاسو زړه سپکېږي او ډېر امکان شته چې مقابل لوری ښې مشورې درکړي. خو دا هیڅکله له پامه مه غورځوئ چې له چا سره غږېږئ. مقصد دا چې مقابل لوری باید یو پوه او ښه انسان اوسي. که داسې ونه کړئ کیدای شي لا بدتر حالت سره مخ شئ. د ښو خاطرو یا ورځو په اړه وغږېږئ او یا هم فکر وکړئ. له بېځایه اندېښنو څخه خو دا غوره ده چې د خپلو تیرو خوږو خاطرو او لاسته راوړنو په اړه فکر وکړئ. همدارنګه کولای شئ په خیال کې ځان په هغه ځای یا موقف کې تصور کړئ چې غواړئ هلته واوسئ. شاید دا خوښي لنډمهاله او د یو څو شیبو لپاره وي، خو اغیز یې په اوږد مهال کې هم ثابتېږي. څېړنو ښودلې ده چې د خوږو خاطرو په اړه فکر کول انسان ته په اوس مهال کې هم ډیره انرژي ورکوي او په دې توګه پر ستونزو د برلاسه کېدو ځواک ترلاسه کوي. یوازیتوب غوره کړئ. کله ناکله د یوې مودې لپاره ګوښه اوسېدل هم د خفګان په کمولو کې مرسته کوي. البته په یوازیتوب کې باید ځینو ټکو ته پام وکړئ. تل مثبت فکرونه کوئ، مناسب خوب وکړئ، پوره خواړه وخورئ او همدارنګه عبادت ته هم ځانګړی پام وکړئ. په دې توګه مو د خفګان کچه کمیدای شي. البته که څومره ډیر ریاضت کوئ هومره آرامي به ترلاسه کوئ. ورزش وکړئ. دا خبره به سمه وي چې په دې بدو اقتصادي شرایطو کې د ورزش کلب ته تلل به سخت وي، خو موږ بیخي وړیا ورزش هم لرو. قدم وهل، کار کول، مزل کول، وزن پورته کول او ځینې نورې لارې چارې شته چې ستاسو بدن متحرک وساتي او په دې توګه مو فکر له خفګان او ناهیلۍ څخه واوړي. نوی مهارت زده کړئ. په اوسنۍ زمانه کې د یو نوي مهارت زده کول ډیر آسان دي. دا ځکه چې په بیلابیلو پلیټفارمونو کې د آنلاین زده کړو هر ډول اسانتیاوې موجودې دي. یوه نوې ژبه، رسامي، خطاطي او یا بل داسې چې تاسو یې زده کول غواړئ په اسانۍ د لاسرسي وړ دی. فقط یو پیل وکړئ او وبګورئ چې څومره ژر یو نوی مهارت ترلاسه کوئ. مطالعه وکړئ. د یوې بلې لارښوونې په توګه ویلی شو چې تاسو هڅه وکړئ په مطالعه ځان بوخت کړئ. د کتابونو ټاکل او پیرل شاید سخت وي، خو له نیکه مرغه په کتابتون ویب سایټ کې له 15,000 ټوکه پورته بیلابیل کتابونه وړیا ډاونلوډ کولی او لوستلی شئ. تفریح ولرئ. د وروستۍ توصیې په توګه باید ووایو چې د فلم لیدل، له ملګرو سره بنډار، کرکټ، فوټبال او یا نور تفریحات شته چې کولی شي ستاسو خفګان ختم کړي. خو په تفریح کې باید هیڅ کله افراط ونه کړئ، ځکه چې د افراط په صورت کې به مو د ګټې پر ځای تاوان ډیر وي.